السلام علیکم ملګرو. تیر پروګرام په امیر غلام صادق صاحب باندې تاسو کتو خوښ مو کو. ډېره ډېره مننه. په هغې کې زموږ محترم سیدا جان خان ډېرې معلوماتي او په زړه پورې خبرې کړې وي. راسره د پښتو فلمونو یو بل اکیډمي به ورته وایم، بله اکیډمي ده چې څنګه تاسو معلومه ده چې ما کله کتاب لیکلو نو د دې پکې ډېر غټ کنټریبیوشن او دې پکې یو باب هم لیکلی دی. نزاکت علي صادق صاحب نو دا نن پروګرام هم چې کوم دی د فلمي شاعرانو په هکله دی. نزاکت علي صادق صاحب څنګه حال دی؟ تاسو ښه یئ که نه؟ ګرانو کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه. اسلم خانه چې د پښتو فلم شروع شو نو ړومبی فلم چې کوم ریلیز شوی دی یوسف خان شیربانو، هغه واحد فلم و د علي حیدر جوشي ول سندرې ولیکلې او د هغې سندرې ریحانه یاسمین، نگت اکبر وغیره وویلې. نگت سیما نه نگت اکبر او ریحانه یاسمین چې کراچۍ کې دا جوړ شوي وو، دا پښتانه نو دی بس استاذی سره دا ګانې وویلې که نه. او دا موسیقار هم پښتون نو لال محمد اقبال او شاعر چې دی علي حیدر جوشي و. چې پکې مشهوره سندره راشه او راشه خوش میدان دی، سلګی مې راغلی روح مې روان دی. بیا ورپسې دویم فلم چې راغلو دره خیبر، نو د دره خیبر سندرې یونس کیاسي ولیکلې، ډېرې زبردستې سندرې وي او هغه سندرې ټولې خیال محمد، ګلنار بیګم او کشور سلطان ویلي. ګورم شرمېږم ورتلی نشم باران دی او زار شمه زړګیه نن راغلی مې جانان دی. شپه ده د نکریزو جینکۍ تنبل وهي نه، نه هغه د قاسم حسرت ته خو شاعر بدل دی. او دغسې بیا که تاسو وګورئ دا د دې شاعر یونس کیاسي و. دا ټولې سندرې معلومات کدی کتونکو ته ورکړئ. یونس کیاسي صاحب د 1971 نه لاهور ته تللی او د دره خیبر نه کار شروع کړو. فلم یې مو لیکلو، ډایلاګ او سندرې. د هغې نه پس چې دی هغه هغلته و نو هغه بیا ډېر فلمونه ولیکل سندرې، لکه درته یې ویمه. هغې نه پس یونس کیاسي صاحب چې دی زما بدل د اصف خان فلم و د 1972 نو هغې سندرې یونس کیاسي ولیکلې. زه چې لرې لاړ شو دې دنیا نه که نه، ستا په مینه لیونی شومه جانانه که نه. دغسې بیا یونس کیاسي چې دی د زرتاجي فلم ټولې سندرې د یونس کیاسي دي. للا للا او زه په میدان کې چې ګډېږم، لکه ګلیزه د هر چا په زړه ورېږم. دا یونس کیاسي دی ټول. او یونس کیاسي صاحب بیا راغلو تر باز شهبازه پورې. کله چې وار زما د سکو راشي، د ساقي لاس په رپېدو راشي، او خور څومره ښکلی او زما جانان دی، خاندي راته غلی غلی چې ماله راشي. د هغې اواز دی. شاعري د یونس کیاسي ده. اسلم خان دې ړومبي دور کې یو فلم جوړ شوی چې هیرو پکې اصف خان و، موسی خان ګلمکی. اگر چې هغه رحیم ګل جوړ کړی و، د هغه سندرې سید امیر سرحدي لیکلې وې.
او څه سندرې پکې دغه لیکلې وې د رحیم ګله سید امیر سرحدي بیا په فلمونو کې بیا داسې ایکسټرا کار هم کولو د هغې مشهوره سندره چې دی یا خورې را دوکه لړم دی لړم ځان ترې نه ساتئ ګورئ لشک یې تېره خم دی دا د دې شاعر اوس د هر څه نه جدا و که نه او بیا یو فلم میلمه رالو په 72-73 کې نو د دې فلم شاعر چې دی سردار خان فنا دی او دغه څنګه زمانه شوه او دا څنګه زمانه شوه او سرې شونډې چوارې مې دي ساتلي ستا دپاره راشه زما یاره دا ناهید جعفري اواز دی نو د شاعر چې دی سردار خان فنا او موسیقار عنایت حسین حضروي د حضرو دی د اټک نه اخوا او دغسې بیا د 1972 فلم علاقه غیر د هغې ټولې سندرې حمزه بابا لیکلي دي غره ته راغلی یم لالې په خوله کومه ګورګورې ټولومه که نه نیغ دې راته وکته د شرمسته کسره شوم او ټکنه غرمه شوم دا سندرې ټولې د حمزه بابا دي او د 1973 فلم چې دی د پښتون توره دا درته زه هغه فلمونه او هغه سندرې ښیم چې امیر غلام صادق لا نه دی راغلی سټوډیو ته هغه لاهور ته لا نه دی راغلی نو په 73 کې چې د پښتون توره جوړ شو په کراچۍ کې د هغې ګانې که ته واورې ډېرې فرست کلاس ګانې دي د دیدن ده دا سندرې مراد شینواري لیکلي دي که نه یو سندره نیم پکې شته هغه چې په کومه په اس باندې کوي چېرته زه روان یم دا د لاجور سلیم ده یو بله نسیمه شین ویلي ده سرې سرې سترګې راته مه ګوره جانانه دا نسیمه شاهین ویلی دا هم د لاجور سلیم ده او نورې سندرې چې کمې دي که نه دا مراد شینواري دي بیا په 1973 کې هم د اوربل چې کوم یو ډېر د پښتو مغل اعظم فلم دی د دې سندرې مراد شینواري لیکلي دي 2 سندرې پکې د صادق صاحب دي ونه د چینار او ټکي په اوربل دا د صادق صاحب ده او نه درځي په لاس زلفې زما باقي ټولې سندرې دا مراد شینواري دي او د سپرلي مستې هوا کې په مستی وهم ټوپونه ای هوا راشه که نه او یمه د ټرک ډریور یاره مسافره قربان شم بیا په دې دوران کې فلم د 1974 فلم دی جنگ و امن په وینو یې اوبه خور کم سره ګلونه زرغونېږي دا د سردار خان فنا شاعري ده که نه دغه چې دی هغه د اردو پنجابی فنکاره چې وه ناهید جعفري هغې هم پکې سندرې ویلي دي نو دغه چې دی غالبا چې د دې موسیقار بیا عنایت حضروي دی که نه او یو د 1971 فلم رانه پاتې شو ډېرې مشهورې سندرې دي عجب خان افریدی که نه ډېره مشهورې سندرې دي د دې سندرې ټولې مراد شینواري لیکلي دي او موسیقار عنایت حضروي دی او بیا په دې کې د مراد شینواري اخیری دماکه خیز فلم چې دی ناوې د یو شپې دی چې ټولې سندرې د هغه دي او موسیقار شیر افغان دی که نه
سندرې خو به درته معلومه وي چې واخله مزې او وزما یاره شرابي او په مز صادق صاحب زه به یو خبره وکړم امیر دغه چې مراد شینواري صاحب هغه به فلمي سندرو ته خپل شاعري نه وي او صحیح ده دا کمرشل دي نو هغه ځان سره د هغې ریکارډ ساتلو او نه هغې ته خپله شاعري وي هغې کې یو خبره وکړه هغه د مکمل ادبي کورنۍ سره د هغه تعلق و د حمزه بابا زوی د کتاب خاوند نو هغه خو ډیره سنجیده شاعري کوله خو پښتنو دپاره د ریفریشمنټ دپاره دایم کړي دي که نه تاسو په کوم یو کې ده چې یار هرخواته د پښتون د توري شرنګ تللی دی اواز په درس جهان زموږ د ننګ تللی دی دا خو جرم او سزا فلم دی دا هم د دې دي که او دا هم د ده او بیا د ده بل فلم دی چغه که نه ټولې ګانې ده لیکلي دي نو د ممتاز علي خان ډایرکټر فلم و بنګړي اتکړی د هغې ټولې سندرې مراد شینواري لیکلي دي او د ده خو ډېر لوی لیسټ دی د مراد شینواري لکه په اول کې ما وویل چې سید امیر سرحدي رحیم ګل او یونس کیاسي لاجور سلیم سردار خان فنا د دې لږ لږ کار دی که نه د لاجور سلیم ذکر دی کو د ادم خان درخانۍ د 1971 فلم ټولې سندرې هغه لیکلي دي د مجاهد نه ټولې نه دي څه ګانه نیمه پکې شته او دغه چې دی د وینې دارې او سندرې لیکلي وي او سندره نیمه پکې شته د وینې تږي ټوپک زما قانون چې دی زیاتې سندرې دغه دي د مراد شینواري او ورپسې دوه درې سندرې د لاجور سلیم دي وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګ اوسې ځانونه پتنګانو نو لکه مراد بابا خو ډېر کار کړی دی او د ناوې د یو شپې خو یې عجیبه ګانې دي په مستی کې د ځوانۍ واخله خوندونه او سر د لاندې کا د تلیچو بالښتونه دا ټولې دغه دي بیا صادق صاحب باندې خو تا ډېر پروګرامونه کړي دي سید اکبر صابر له راځم سید اکبر صابر چې دی په 1972 کې فلم جوړ کړی او چې په خپله پروډوسر هم و فلم ساز هم و که نه ډایرکټر یې عنایت الله خان او شاعر یې سید اکبر صابر و پکې د ویلن کردار هم ادا کړی د سرو ګلو ګلشن ته بلبلان راځي شمع چې بلیږي پتنګان راځي او یو یې د دوګانه ده پکې یو ته وی او بل زه وی د سرو ګلو ګلستان وی داسې به تر څو جدا زما یې خپله روره دا په دې کې نه وه هغه خو پکې ده داسې به تر څو جدا زما یې خپله روره او راشه حال مې ګوره مړه به شم د غمه دا جبینه خان اواز دی او بیا تا خو په صادق صاحب ډېر پروګرامونه کړي دي نورو خلکو هم پرې کړي دي صادق صاحب انټري کوي د پښتو فلم ته د جوارګر نه چې سن 1973 دی ړومبی فلم یې دی او ړومبی ګانې داسې لیکي چې زه که داسې ووایم چې څومره زاړه پښتانه دي نو هر چا به اورېدلي د جوارګر ګانې ډېرې مشهورې ګانې صادق صاحب په یو خوا تفصیلي خبره دلاور سیلاب ډېرې سندرې پښتو فلمونه لیکي ډېره خو دا ده چې هغه بیا دې نه لږ وروسته دی د هغه مشهور فلم بندیوان دی د 1983 که نه لاس د میراکا او نور می صبر د زړه نه کیږي زه د لیونی کم دا د دلاور سیلاب ده
د هغه هم بیا وروستو فلمونه سوګند ډېر فلم دي. وایي کړی سوګند. او خو د هغه په مشهورو فلمونو کې د بندیوان دی چې فلم هم هیټ و که نه، او دا څه جادو دی په ما کړی جادوګر لالیا، په یو نظر لالیا چې زړه دې اوړی زما، بدر منیر او یاسمین خان باندې شوې ده. دا د انتقام لمبې د سندرې د چا وي؟ رفیق شینواری خو موسیقار و که نه، شاعر یادو. شاعر مراد شینواری دی او د انتقام لمبې. او ما تاسو ته وویل که نه چې مراد شینواری صادق صاحب پسې دویم نمبر کار کړی دی، خو د جوارګر نه اول له 73 نه اول چې څومره فلمونه جوړ دي که نه، نو دا داسې شاعرانو سندرې لیکلي دي چې هغه اوس هم ډېر خلک نه پیژني، لکه بار بار تکراریږي. ما درته وویل چې رحیم ګل او سید امیر سرحدي، یونس کیاسي، سردار خان فنا، لاجور سلیم او علي حیدر جوشي، داسې ورپسې ده. صادق صاحب ما ته اسټیسني په خپله مرکه کې ویلي په لاهور کې چې د پښتو ډومبی فلم شمع او پتنګ او د هغې سندرې لاجور سلیم لیکلي وي او موسیقار یې ویزوم، خو هغه فلم چې دی نو تر څه حده پورې جوړ شوی او بیا هغه پارټي پیسې ورسره نه وي نو هغه فلم جوړ نه شو. نو هغه سندرې بیا لاړې نورو فلمونو ته. لاجور سلیم صاحب د خدای پاک وبخي، هغه ما د فلمونو دپاره د 200 نه زیاتې سندرې لیکلي دي، خو فلم به شروع شو جوړ به نه شو. هغه سندرې ما ته خو په مثال پیسې دي راکړي، هغه بیا بل فلم کې واچوي د بل په نامه به راغلي. صحیح ده، بالکل داسې ډېر شوي دي. لکه میلمنه فلم راغلی دی نه دی راغلی، نه دی راغلی. موږ سره ریډیو کې به سندرې د میلمنه په نوم غږېدې. دا نه یو شپېګانې وې که نه، د دې اول نوم میلمنه و، نه دي جوړ شوي سندرې ریلیز شوي دي په هغه نوم باندې، او څه فلمونه بیا ریلیز نه شوه. ما ورته وایي چې لکه اوس د لاجور سلیم صاحب راشه ګلانوالی جینۍ، ښایسته خوشحالي جینۍ، په سرو منګولې شو قهوه هرخوا ګلونه دي، د باجوړ تازه ګلونه دي. دا ریکارډ شوي وه؟ دا ریکارډ ده، دا د ګلنار بیګم آواز دی. دا خو چې موږ نه دی اورېدلي. ولې دا خو ما سره په کیسټ کې نشته، دا ما سره دا فلمونه بس ریلیز نه دي. دا سندره خو موږ د سره چې کله ده اورېدلې. صادق صاحب ډېره مننه، تاسو ډېرې ګټورې او ډېرې معلوماتي خبرې وکړې. یوه ورځ به بیا په دغه باندې خبره وکړو، په موسیقارانو باندې د موسیقارانو هدایتکار به یو سلسله چې روز اول نه به رونیسو یوسف خان شیبانو نه او تر 1985 پورې ازل نه تر چې څه زاړه فلمونه وایي تر هغې به راورسو. داسې ده. زه خو د سره هسې پکې ټونګې ټانګې وامه. بنیادي وجه دا ده چې ما کله په فلم کتاب لیکلو، ما سره د فلم باره کې هېڅ معلومات نه و، ځکه چې ما تر اوسه پورې ادم خان درخانۍ او دغه فلمونه دا ما صرف نومونه اورېدلي دي، نه مې دي کتلي. اوس وخت نه میلاویږي چې په نټ یې وګورو. بهرحال زه بخښنه غواړم، دغسې بیا یو پروګرام به نیکسټ ته موسیقار، ډایرکټر او دا ګمنام هیروګان نه دي پښتو، دوی خو هم یو منډه والي ده، ولې نه سټرګل یې کړی دی، اگر چې ناکامه شوه. دا یو 4-5 کسان دي، یو عمده شریک پروګرام به صحیح ده. او په دغه یو فلم کې هیرو راغلي دي، د یو پکې 4 دي، د یو پکې 2 دي، د یو پکې یو دی. دا به هر څه بیا ایکسپلین کړو. ډېره مننه ملګرو. سلسله به روانه وي انشاءالله. دې نه پس په د موسیقارانو او دې نه پس چې صادق صاحب ووایي چې د هغه خلکو چې یو فلم کې راغلي دي، ویلن راغلی دی، هیرو راغلی دی، سایډ هیرو راغلی دی، په سکرین راغلی دي، نو هغه به هم که خیر په هغې باندې به پروګرامونه کوو. تمه لرو چې دا پروګرامونه به ستاسو خوښېږي، موږ به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ. نو تر بل پروګرامه پورې د کیمرمین اسامه سره اجازه راکوئ. د لوی الله په امان.